بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مسور ته. لینک ډاکومنت انسرټ کې نور چارت د جدول په شکل راځي. د نمونو لپاره استفاده کیږي سری د سلری د معاش لپاره همداسې په اقتصاد کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. په نور برخو کې هم په رادار سیستم کې د ځمکې لپاره د ټولو لپاره کیږي. تاسو به راس پر چارت باندې به کلیک وکړئ. اوس تاسو راوړئ دا د چارت چې ډولونه یې سری په کوم ډول وای دا د کالم شکل دی، دا د لاین شکل دی، دا د پی ورسون ځهاني ورسوي ده لکه تلیفون دغه چې ګورئ د شکل ورته یا د کمپیوټر دا د ځمکې لپاره استفاده کیږي. د بار په شکل ایریا سیمه یا ساحه چې په دا شکل باندې په دا شکل سرفیس د سطحې لپاره رادار سیستم لپاره هر سیستم لپاره چې تاسو په کار خو موږ راځو سم و ټول بکشي او اوس نو چاره ساعت تاسو په کار ډول څه په کار هغه انتخاب کو زه راځم د کالم شکل انتخاب دا اکثر وخت د نمبر لپاره استفاده کیږي یا د پسې د شي پسې لپاره کاریږي. مثلا د شي څومره پرمختګ کړی څومره شاته راغلی دې لپاره استفاده کیږي. سری په دې کې هم دا ډولونه شته. اوس دا ډول انتخابوم یا دا ډول به انتخاب کو دا به وکړي. دا چې کله انتخاب کې اوس تاسو چارت راځي په دې چارت کې به تاسو په ایکسل کې ایډیټ کوئ. سری اوس وګورئ ایکسل نو تر خلاص کړئ ته چې ډیټا کله داخله چې به داخله ایکسل کې به داخله نو دلته راځي چارت د لید نور معلومات په ایکسل کې داخله کوم ټول ایکسل خلاصوي دا ایکسل راوي نه ایډیټ ان ډیټا ان مایکروسافټ ایکسل پر دې به کلیک وکړئ ټول ایکسل پروګرام به تر خلاص کړئ چې نو په دغه ساحه کې ایډیټ کولای شئ. ور به کلیک وکړو چې د خلاص ایکسل سوور ایکسل پروګرام خلاصي او سالت ایډیټ وکړو دا اوس خلاص ټول هغه اپشن کې موږ د اپشن څخه کار نه اخلو صرف دغه څه هم سي چې موږ چې وکړو ایډیټ وکړو دا به انتخاب کړئ را به سي ایډیټ ډیټا پر دې باندې کلیک وکړئ. اوس راځم دا د نمبر لپاره استفاده کوم مضمون او نمونه راځم د شاګردانو اوس پر راځي کټګوري دلته راځي مضمونونو کې مثلا چې د انګلیش دی راځي په دابل ځای کې سیریز 2 بل مضمون کې کمپیوټر په دې ځای کې بل مضمون کې دري. اوس راځي د شاګردانو کې ولی علي افغان او بل خان دا نمون چې ورکو اوس راځي د ولی د انګلیش نومره داخله څومره ولی په انګلیش کې دومره د ولی د کمپیوټر نومره دومره ور دي د درې نومره دومره ور دي راځي د علي نومره داخله د انګلیش ته دومره دي د افغان نومره داخله د انګلیش ته دومره دي او بل د خان نومره دي پسې د کمپیوټر نومره د علي د سودي هغه ورته داخله او د درې د سودي دومره داغه څخه وروسته د افغان نومره د کمپیوټر د دومره دي او بل د درې د دومره د خان د کمپیوټر نومره د درې نومره او د خان د څه نومره کمپیوټر نومره دا یې داخل اوس ټول معلومات را لکنه وګورئ د پاپو اوس براسي بس صرف دا وته نور ساز ډیټیل تر راغلی. اوس وګورئ دا د ولي نومره موږ درې مضمون لرو نه الته تاسو بل مضمون صفه کې بیا بل بار پټه مو سره صفه کېږي. اوس دا د ولي نومره دی دا د علي دی دا د افغان دی او دا د خان. اوس دغه د انګلیش نومره چې دی وګورئ دا د خان د ولي د انګلیش نومره دی دا د علي دا د افغان او دا د خان. پس چې د کمپیوټر د انرژي رنګ چورکړی دا د څه نومره دی د کمپیوټر او پس دا د درې نومره باشه. اوس نو راځو معلومات ورکړل را بسې اډ الیمنت چارت الیمنټس په دې کې اول ورو اکسس په اکسس کې د نمرې د چارت ټایټل نمرې او دغه تور شي کې ونه شي وګورئ مضمون او دا نمرې دا په کوم ډول په پوکټ ډول ته مې راځي
ګوره د دې نومونه یې ایسته کړل. اوس ښیي علي او افغان نه ښیي. ورته هم دا نمرې ایسته کړه زموږ فیصدي چې در څو پورې ده؟ تر 100 پورې ده. موږ نمرې لرو دلته کلیک وکړه. اوس ورته هم دا هم ایسته کړه. اوس یې ایسته کړه. کمپیوټر ته په کار دلته به کلیک وکړئ اکسس ته به راسئ. دا ډول مو راوړي. راځئ دا بل ډول صحیح شو. بل دلته کلیک وکړو د هغه څخه وروسته اکسس ټایټل پرایمري هوریزنټل دا لاندې دغه څه لیکي نومونه زه اوس لیکم سټوډنټ نیم څه دا لوړ نه دي علي ولې دا شرط لیکي سټوډنټ یعنې د دې ټایټل د عنوان دی. اوس دا خو د دې عنوان شو. بل لرو مارکس دې ته لیکي مارکس نمرې راپسې ډیزاین چارت لیمټس دې باندې به کلیک وکړئ پرایمري ورټیکل. اوس به راسئ مارکس نمرې صحیح شو. بل دلته کلیک کوو همدا چې نه ورسته بېرته به ایسته کوئ خو چې کله ایسته کړئ اوس موږ عنوان ورکړی نه اوس خو نه دی ایسته کړی ګورئ بېرته راغلی. که زه کلیک پر وکړم بیا بېرته دوه واره عنوان وکړئ دا مې ایسته کوئ. اوس راځم بېرته اضافه کوم اکسس ټایټل وړم بېرته بیا دوه واره ورته لیکئ کوم ایسته کوئ. بل ورو چارت ټایټل دا چارت ټایټل چیرې راسي ګورئ د عمومي عنوان دې ته لیکئ مثلا ورته لیکئ دا به انتخاب کړو دا به پاک کړئ کنټرول زد اوس وګورئ دلته به کلیک وکړئ صحیح دی. کلیک چې مو کله وکړئ دا به پاک زه ورته لیکم سټوډنټ مارکس دې دا د جدول عمومي عنوان ورته لیکئ د چارت د صحیح دی. سټوډنټ مارکس اوس دا عنوان چیرې راسي اوس دا پورته دی که ښکته کوئ بیا د دې سره یو ځای راځي په ګریډ لاین کې دلته به کلیک وکړئ راپسې چارت ټایټل اوس اباو دی لوړ ځو ته هم سنټر ورلی اوس وګورئ دننه په دغه باندې راځي پر ګریډ لاین باندې لیک کش شوي. که مو لوړ غوښتی نو بیا به اباو چارت مې انتخاب کړئ. که مو بیخي نه غوښتی نه ستا اوس بل لرو ډیټا لیبلز ډیټا لیبل اوس وګورئ د دې سره موږ ته نمرې راکړي دي دا اوس پوهېږو په دې باندې چې دا څو دي 50 پوره شوی دی نه اوس په دې باندې به نه پوهېږو دا 2 دېرش 3 دېرش 100 دېرش دې ته واړ چې یو لیبل اضافه کړئ یعنې چې دلته نمرې وښودل چې دا څو دي نو دلته به راسئ ډیټا لیبلز او اوس وګوره سنټر پر ولیکل شوی کنه په منځ کې 4 دېرش پر باندې خپل نمرې لیکلي کوه چې انساید اینډ دننه غواړې په پای کې او انساید بیس دا شکل باندې راځي آوټساید د باندې غواړي او که په دا شکل غواړي دې سره بیا ځینې نمرې نه معلومېږي دا شکل هم صحیح دی او دننه هم په دا شکل کوم دا نه کوم غوښتل خو بس صرف پر هغه باندې به کلیک وکړئ او ورسره راځي نور کوم نه غوښتې بیا به کلیک وکړئ ایسته کړئ. بل لرو ایرر بارس دا به د غلطي پټې ده چیرې چې راغلی غلطي راغلی په دا شکل باندې دا شکل وشي په دا ډول دغه څخه وروسته ډیډ لاین دا شات چې لیکي دی اوس په کوم ډول دی په پوکي ډول راغلی اوس دا غواړم په عمودي ډول یې وښیم په دا شکل بیا دواړه راځي په دا ډول غواړي دې ډیډ لاین چې دی ډولونه یې هر ډول چې تاسې انتخابوئ په ډیډ لاین کوم نه وښتئ بېرته به دا ایسته بېرته هغه بله بل لینکس دغه ته وایي وګورئ دا مضمونونه چې راکړي دي راسره او بل دا رنګونه چې راکړي مثلا انګلیش کوم مضمون دی دا مضمون او دا نارنجي چې دی کمپیوټر دی پسې خاورین رنګ چې دا کوم دی ایر ډول هغه چې دی درې اوس تام دا په کوم طرف کې راکړه اوس په بټن کې دی په پای کې تام لوړ طرف دی ویس آیا لوړ ولاړه که نه ولاړه که رسته طرف چپه طرف ته غواړې رسته طرف ته غواړې که بیخي نه غواړې ستا اوس بل لرو لاینز دا به د لیک لپاره استفاده کېږي دا ډول به د دې سره کار نه کوي د دوم ډول د لاین چې موږ ورته د هغه سره کار کوي او بل ریډ لاین مثلا تګلار زه د کلیک کوم ورته دا د انګلیش مضمون نومونه ته ورشي دا څنګه تللی دی لوړې څنګه دی چې د لوړ څخه ښکته تللی دی مضمون نومونه که د ښکته څخه لوړ تللی دی او اوس پرې وکړئ اوس وایي دا داسې تللی وګورئ د لوړ څخه داسې د ښکته څخه لوړې خوا تللی دا څلور دېرش دی بیا د ښکته شوي دي
د انګلیش نومرې نه دغه بیا 12 بیا لوړې خواته دي په دا شکل دا یو ډول و. بل دلته کلیک کوم ورته هم د درې نومرې راته وښیي هیډلاین په دا شکل باندې هغه بیا چارج ښکته شوي هلته دغه ساحه هم کږي راته ښکته کېږي درې راته وښیي اوکې. اوس وګورئ د پورت څخه چیرې د کښته څخه چیرې تللي پورت 50 40 لږ ښکته راغلي پورته دغه پورت په دا شکل ورته ښیي. هغه نور ډول لیکل څه استفاده کوي. اوس راځم د چارټ ډول به واړوئ چینج چارټ ټایپ دې لپاره به زه لاین انتخاب کوم په لاین کې دا ټول ډولونه راځم دا ډول انتخاب کوم اوکې. اوس دلته کلیک کوو اوس وګورئ دا لاین کارت ورسره کوي ډراپ لاین په دا شکل راته وښیي یعنې د لاین څخه تر هغه ځایه چې دغه دا نمرې لوړې سوي تر هغه ځایه پورې یو خط ورکړي په دا شکل راولي دا بیا دا نور سره نښلوي د کښته نمرو سره کوم بیخي ناوښتي بیا نه اپ ډاون بارز ښکته و پورته پټې دا شکل اوس وګورئ دې ځای څخه تر دې ځای پورې باید دا دومره اوسط دا نمرې دومره تللي دي لوړ خواته دې څخه دې ځای پورې دومره ساحه ده دې څخه تر دې ځای پورې هغه لوړه ساحه چې ده کښته و پورته هغه کوم ځای دی دغه ځای دی یعنې چې کښته څومره دي 12 دی او پورته څو دي په دا ځای کې 8 وي هلته 9 دی دلته کښته 15 کوم دا نوښت دلته به کلیک وکړئ اپ ډاون بارز نو اوس به راسي بېرته به د چارټ ډول واړوئ دې ډول د کالم په شکل او اوکې به کړئ. بل ورو کویک لیاوټ ګورئ دلته چې کله موږ دغه د چارټ اړو بدلوي د یو ډول څخه بل ډول ته اړو سیري په کویک لیاوټ کې د دغه اړوند لیاوټونه ته درکړي جوړښتونه درکړي اوس دلته کلیک وکړه ورته هم په دا ډول پکار په دغه چارټ کې صرف لږ تغیرات راولي وګورئ دا به لاندې هغه ډیټا ټیبل هم درکوي دا د ولي نومرې لکه موږ چې هلته پکسل کې ورسولي دا مضمونونه دي که په دا شکل غواړئ راځئ بدلوئ په دا شکل هر ډول چې مو انتخابوئ کویک لیاوټ دې ته غواړئ چې رنګ ورکړئ چینج کلرز ته به راسي ګورئ په ټو کې دا خپله درې رنګ دي که بل بار اضافه کړئ هغه ته بل رنګ راځي اوس دا انتخاب دا به یو رقم وي صرف خام تیز ټول کوم دې څخه استفاده کړل یا د دې رنګ څخه بل لرو چارټ سټایلز دا د چارټ لپاره سټایلونه دي دغه چارټ اوس راځم ورته هم دا چارټ په کوم شکل ورشي په دا شکل ګور دا به بل ډول دا شکل ورشي دا ډول هی بیخي په دا شکل باندې هر شکل چې مو ډول چې مو خوښ هغه باندې به کلیک وکړئ نو ستاسې چارټ هغه ډول راځي. دغه څخه وروسته لرو سویچ را کالم هلته کار نه کوي خو دلته کلیک وکړو په دې ځای کې بیا کار کوي سلیکټ ډیټا دا صرف څه کوي دغه نومرې چې موږ رسولي دا په کوم شکل دي اوس دا په راګان کې راغلی دا په کالمونو کې راغلی ته دا نومونه واړه به د کالم پر ځای راغله د را پر ځای او د راګانو معلومات راوخت چیرې راغله کالم پر ځای زه یې نو سرچ کې تغییروي دا مضمونونه و دغه نومونه سویچ را کالم به کې اوس بیا وکړي اوس وګورئ دا د انګلیش نومرې شوې دا د کمپیوټر دا د دري دا ولې څلور دانې پټې شي ځکه اوس دلته څو نومونه دي څلور دانې دا اوس وګورئ د انګلیش نومرې دي د خان یا مثلا د ولي دا د انګلیش نومرې دي دا د کمپیوټر او دا هم د څه شي د دري پسې ولي دا شنک چې دی د انګلیش د ولي د انګلیش نومرې د کمپیوټر او د دري کوم دا بیرته تغییرول دلته به کلیک وکړئ select data بیرته به صرف پر هغه ځای باندې کلیک وکړئ دا را او کالم بیرته څه کېږي تغییرېږي اوس به راځي دلته به کلیک بیرته واوښته هر د دې لارې کله چې یو بل مضمون اضافه کړي اوس وګوره دلته به راځي سیریز نیم یې ورته ورکوي ویډیو څومره خانې څومره ځای ونیسي که د دې لارې اضافه کوئ که د دې لارې نه هغه لاره ډېره وساده وګورئ دلته به نوم ورته ورکوي دلته چې کله اضافه کوئ دا به زه اوکې کوم کړه ریموو یې له منځه وړي اوس دا ما انتخاب کړي دا غواړم چې لوړ وي سمبول وایي افغان لوړ ولاړ او که کښته ایډیټ په کښته کې دلته کلیک وکړئ ایډیټ په دغه نوم کې اوس راځه دلته کلیک کوم دا ځای کې مضمون اضافه کوم
څنګه وکړئ دلته به کلیک وکړئ ایډیټ ډیټا. اوس زه غواړم بل مضمون اضافه کړم. که مضمون مې اضافه کړو یا نوم اضافه کړو دواړه کولی شي. دلته چې کوئ اضافه کړئ په ایډیټ ډیټا کې. دغه لارې هم اضافه کولی شي. نوم مو شی څخه غواړئ دلته هم اضافه کړئ. څوک دا څخه انتخاب که مضمون اضافه کړئ دا څخه به داسې کلیک ورسره ونیسئ چې په کلیک راکش به کېدی. اوس وګورئ د مضمون ځای راغلی ده هلته هم خالي ساحه راغله. تر اوسه نمرې هم دررسولې. مثلا زه راځم لیکم پښتو د دې نمرې ده. نومونه خوا دې شته د ولي د پښتو نمرې د علي د پښتو نمرې د افغان د پښتو نمرې او د خان د پښتو نمرې. صحیح دی. وګورئ هلته بل مضمون ورسره اضافه شو پښتو. کوم نوم اضافه کړو نوم څنګه اضافه کړو دا څه به صرف لاندې خاطر راکش کړو. اوس راسه بل نوم ورکړئ احمد. د احمد نمرې داخله صحیح شو. دلته څوک اضافه شو احمد. هر څو لپاره چې موږ جوړوي دا چارټ سلیکټ ډیټا باندې کلیک کوو. بل رو هاید ان سیلز یعنی چې هغه سلونه چې سوي ورسوي په دا اکسل کې هاید ان امپټي سیلز. اوس دا د خالص سلونه په کم شکل ورشي. از خو موږ سره خالص سیل نشته سیري معلومات کې د زیرو په شکل ورشي که د ګاپس په بل په دا ډول ورشي. دلته زه راځم اوس دا سیلونه خالي کوم معلومات ډیټا. دا په ځینې ډولو کې د چارټ کار کوي په ځینو کې کار نه کوي. بل راځم دلته دا د خان نمرې چې کومه پټوم یې راوسي دا به هاید به کوي. اوس پټ شولې که نه شو هلته پټ شولې دلته هم چیټ شو ایسته شو نمرې نه. که غواړئ چې هلته پټ دلته ښکاره کړئ دلته به کلیک وکړئ سلیکټ ډیټا. وروسته به راسئ هاید ان سیلز. hide and empty cells وګوره show data and hide and run columns. هلته که ما کالمونه پټ کړي هغه ډیټا راته وښیه. دلته راته وښیه هلته یې مه ښیه. اوس وګوره دلته اضافه شوې که نه شوې هلته شته نشته. دلته چې بېرته ښکاره کوي داسې حامل یې چې پټ شوی دا به داسې راکش کړي بېرته ښکاره شو که نه شو. په بل ډول هم پټېږي بیا تاسو پکسل کې وایاست بس صرف دلته که تا را پټه کړې وه په هغه هلته به نه یې مګر دلته یې ښیي. که مو نه غوښتل دلته پټه ده هلته به مو دغه اپشن استفاده کوي. بل ورو ریفریش ډیټا دغه معلومات که چېرته تاسې په اکسل کې داخل کړئ او دلته نه یې راغلي په هغه بیا څه کوو د ریفریش ډیټا څخه کار اخلو چې دا معلومات چېر شي تازه شي. او بل چینج چارټ ټایپ د دې لپاره خو تاسې د چارټ ډول تغیرولی شئ. د رادار په ډول زه غواړم یا د ساحې په ډول دا به وکړي نو بیا ستاسې چارټ په هغه ډول راځي. ډیزاین منیو د